اریانا 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 هر خصم سورا باد وادي اریانا وطنا هر خصم سورا باد وادي اریانا وطنا نشتا مثال پټول جهان ستا د ښکلا وطنا هر خصم سورا باد وادي اریانا وطنا. په مزار شریف ښار کې د خبریالانو په نوم جوړه شوې څلورلارې د دغه څلورلارې د رغونې اساسي چارې 3 میاشتې مخکې د مزار شریف ښاروالۍ له لورې پیل شوې چې ټول ټال 14 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او چارې د ټاکلي پلان څخه مخکې بشپړې شوې. په بلخ کې خبریالان او خلک د دغه څلورلارې د جوړېدو ستاینه کوي. ستا باندې دو تجمن یو د بلاسو ته بدې نه پرېږدو زما وطنه هر خصم سوره باد وادي اریانا وطنه هر خصم سوره باد وادي اریانا وطنه مشتا مثال پټول جهان یاد میشه چوک به نام خبرنگارا از وقت جمهوریت دمانی نیم کله مانده بوده. الحمدلله با آمدن امارت تا به امروز چوک به سر رسید و چوک همون نامگذاری که وقت شده بوده با همون نامگذار شد. الحمدلله کارشان تکمیل شد. مشکلات چوک چیزی بوده کلش حل کردیم. هزینه ازی تقریبا بوده 16 میلیون. مدت کاری هزینه که بوده تقریبا در 2 ماه پیش از 3 ماه بوده. پیش از 3 ماه الحمدلله تکمیل شد. این خود نقشه ازی قبلا ترتیب شده از طرف شاروالی که شما با چشم مشاهده میکنید مطابق نقشه جور شده. در این چوک 2 شرکت بوده، دو شرکت پیمانکار، یکی که خود چوک جور کرده و ما شرکت طارق شفیق که اطراف از قیر کردیم، اسفالت کردیم. دیگه ما در قسمت کار خود کار نو ما نیست. قبلا ما کارهای زیادی کردیم. کارهای ما به شکل معیاری و درست است. ان شاء الله اطمینان میتیم به مردم خود که ما کار درست میکنیم. بنیادش در حکومت قبلی گذاشته شده بودک. نماینگر از این است که هر حکومتی که بیاید نه تنها در افغانستان در هر کشوری که باشه ارزش‌های خبرنگاری را یا بالاخره درک میکنن و نهادینه میسازن همین ارزش‌ها را. ما بسیار خوش هستم که ما جای افتخار بر تمام خبرنگارا است که به نامشان یک چوک افتتاح میشه و امیدوار هستم که این یک مرهم باشه برای او خانواده‌هایی که در 20 سال گذشته در خانواده خبرنگارا اعضای فامیلشان هستند. ما خوش هستیم که با پاس خدمات ارزنده خبرنگارا از سوی حکومت این چوک اعمار شده و این چوک امیدهای تازه برای خبرنگارا میده تا خبرنگارا کار کنن و امو تعهدی که دارن بی‌طرفانه گزارشاتشون به مردم ارائه کنن. هر خصم سورا باد وادي اریانا وطنا هر خصم سورا باد وادي اریانا وطنا د سپیڅلو شهیدانو او غازیانو کوري د غیرتمنو میړنیو افغانانو کوري د سپیڅلو شهیدانو او غازیانو بسیار نام خدا مقبول جور کرده. یعنی از دید انجینری وقتی که یک جای مقبول زیبا ساخته میشه آدم که طرفش میبینه لذت میبره و این خلاقیت انجینری همی است. بسیار خوشحال هستیم که هم سرک جور شده و هم همین چوک زیبا شده. امارات نه ډیر خوشاله مخکې ډیر ستونزې وي دلته به وبم ډکېدلې دا سړک به وبونه ډکې وي او تکلیف ډیر کوڅو کوڅو کې به تللو اوس د ډیر خوشاله ستونزې خو ډېرې حل شوي دي ډېرې پاتې یو شل دغه به پاتې نور غونډې حل شوي دي. او د دې چوک په ساتنه کې دغه اوس چې جوړ کړی خلکو ته څه پیغام لري؟ لکه د دې دغه وکړي حفاظت وکړي د ورانیو سره ونه کړي چې خرابې کړي دغه کمرې ممرې ته غونډې خطا کړي. خوشحال هستم از اینکه امارت اسلامی تو امکانات خوب را برای مردم فراهم میکنه و تو یک چوک زیبا را برای مردم ساخته. این کارشان قابل تقدیر و تمجید است. میفهمی چوک به نام چیست؟ این چوک به نام چوک خبرنگار یاد میشه و خوب است که باید خبرنگارای ما تشویق شوند و چوکای دیگه هم به نامشان گذاشته شود تا اینکه رشد یابند استعدادشان رشد بکنه و در میان مردم محبوبیتشان زیاد شود. او دا چوک چې تقریبا 4-5 کاله دغه خرابه پروت و د جمهوریت په وخت کې کار شروع شوی و مګر چا ختم نه سر ته ونه رسیده او دا کندواله پروت اوس په فضل د خدای د امارت اسلامي پر اتک سره د دوی په کوششونو او هلو ځلو سره د الله رحم به د چوک ترمیم جوړ شو. دا پوهیږي دا چوک د څه په نوم دی؟ دا چوک د خبرنګارانو په نوم چوک
او د جمهوریت په وخت کې چې دا پوډران ډیر و دا چوک د پوډرانو په نوم مسما شوی و. خو اوس د الله رحم ده چې هغه پوډران هم ورک شو او دا چوک بیرته خپل اصلي نوم چې خبرنګارانو په نوم دی په هغې نوم مسما شو او افتتاح شو. ما د خلکو نه دا خواهش دی او دا مې پیغام دی ورته چې دا ښار زموږ د ټول په شریکه کور دی او د دې منطقې خرابوالی موږ په سترګو لیدلی و. اوس چې دا منطقه داسې پاکه او صفا شوله نو زموږ د ټولو ښاریانو نه مې هیله دا ده چې د دې په پاکۍ او صفایۍ او د دې د ګلونو په ساتلو کې او د بوټو په ساتلو کې د ښاروالۍ سره همکار او کومک وکړي. فعلا یه وظیفه ما چوکیداری همین چوک خبرنگار هستیم. مسئولیت چی است؟ مسئولیت ما تمیزکاری است و چیزی مسئولیت چی داره تمیزکاری و امنیت همین خراب نکنه مردم. اوداری و نیال دیگه. بله اوداری نیال با خبریش هم میکنیم. خب حالی چی کش کردی در دور پیش؟ دور پیش دیگه نیالکای قیچی بید است تو سبز است بخیر دیگه سبز کنه یک ذره خوبش میشه ان شاء الله. پیام به مردم میگم که اینجا کیمن همینجا با خبری کنن خراب نکنن چکرش هم بکنن مخصوص سایلش هم بکنن تمیزکاریش دیگه خرابی نکنن. درنو لیدونکو په تک تک کې راغلو د دې چوک څنډې ته یو هټیوال خواته. سلام خدمت شما دوستان عزیز. مشکلات مردم بسیار زیاد بود از قبیل رابندی، بوی کثافات، دیگه مشکلات زیاد همین طرف شام بسیار رابندی میشد و ما بسیار خوش هستیم که چوک ما جور شده و مدت کم گرفت مسد مشکلات مردم تا فی الحال حل شده. یعنی شما ببینید که سایه بسیار پاک شده، منظم شده، دیگه وسیله کلان هست، موتورا به خوبی رفت آمد میکنه، رابندان نمیشه، مشکلات مردم خیلی حل شده تا جایی را. گفتمش پیش از اینجا جای پادریا بود، میگه چوک پادریا نامیده میشد. بله اینجا جای پادریا بود. ما بسیار از دولت خوش هستیم و تشکری خاص میکنیم که می معتادار از اینجا گم کرد. بسیار بوی کثافت زیاد بود. اونا دیگه در مردم چیزی نماد، خیلی چیزای ما رو برده بیادر اینجا پادریا. ما بسیار خوش هستیم بعدشون که پادریا گم شد معتادار اینجا. شما ما اینجا دکان دارین. در نگهداری چوک کدام مسئولیت میگیرین یا نمیگیرین؟ نگهداری چوک بله چرا نه، ما میبینیم که دو سه تا درخشون اینجا پیاده رو را پاک میکنیم، دیگه منظم میکنیم، کوشش خودم میکنیم تا تمام. تشکر. تشکر. مختګ په لور روان دي ستا بچان هیواد تا بکړی سیال د ټول جهان افغانستان هیواد د پر مختګ په لور روان دي ستا بچان هیواد تا بکړی سیال د ټول جهان افغانستان هیواد په فن هنر باندې سنبال بچان دي ستا وطن سمسور آباد آبادی اریانا وطنا هر خصم سور آباد آبادی اریانا وطنا نشتا مثال پټول جهان ستا د ښکلا وطنا هر خصم سور آباد آبادی اریانا وطنا هر خصم سور آباد آبادی اریانا وطنا د سپېڅلو شهیدانو او غازیانو کوري د غیرتمنو میړنیو افغانانو کوري د سپېڅلو شهیدانو او غازیانو کوري د غیرتمنو میړنیو افغانانو کوري رب دې د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. موږ په دې ځای کې د ځایي موټروانانو د سورلۍ والا سره د دې چوک د جوړېدو په اړه بېلابېلې خبرې وکړلې. هغوی ویل چې له دې چوک مخکې چې دا چوک نه و جوړ شوی ډېری ستونزې درلودلې چې زیات د ګڼې ګوڼې له امله به دا 4 سړکونه چې وصلېږي د چوک سره په ساعتونو بند و. اوس دوی ډېر خوښ دي او د اسلامي امارت فعالیتونه په بلخ کې ستایي. دوی وایي نه یوازې چې اسلامي امارت مسؤلان د رغونې کارونو ته پاملرنه کوي بلکې د خبریالانو او رسنیو ته هم ځانګړی ارزښت ورکوي چې دغه چوک کې یوه ښه بیلګه یاده کړه. جانان زما د ښکلاګانو مجموعه افغانستان زما د جهاد یار عبدالجلیل ویاړم پتا وطن خصم سور آباد آبادی اریانا وطنا هر خصم سور آباد آبادی اریانا وطنا نشتا مثال پټول جهان ستا د ښکلا وطنا هر خصم سور آباد آبادی اریانا وطنا هر خصم سور آباد آبادی اریانا وطنا